یو بل روایت کې راځي غالبا د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی ما مخکې درته ویل چې د الله تعالی نظام په کائناتو کې داسې دی چې کم سړی په دنیا کې څنګه زندگی تیره کې په آخرت کې د هغې سره هغسې معامله کیږي یو سړی په دنیا کې ګناهګاره زندگی تیره کړي نو بیا چې کله آخرت له ورغلی د الله تعالی عدل او انصاف د الله تعالی قانون او د الله تعالی ضابطه دا ده چې دې سړي ته به په خپله قیدخانه کې چې جهنم دی په هغې کې به سزا ورکړي یو د الله تعالی رحم دی یو د الله تعالی کرم دی یو د الله تعالی احسان دی د هغې دپاره څه ضابطه نه ده معلومه چې د چا سره یې وکړه د هغې سره یې وکړه لیکن کومه ضابطه او عدل چې د الله تعالی معلوم دی هغه دا دی چې کم څوک د ایمان سره در دنیا تیر نو د هغې دپاره ګناهګاره بنده دی په جهنم کې به څه زمانه د خپلې ګناه پر مقدار باندې سزا تیروي د هغې څه وروسته به بیا جنت له ورځي لیکن چې کوم سړی بغیر د ایمانه در دنیا تیر سو د هغې بیا ابدالابد زندگی په جهنم کې د هغې دپاره بیا جنت له ورتلل نشته حضرت ابو هريره رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک را نقل کوي چې کله حساب و کتاب وسي نو جنتیان جنت کې دي او جهنمیان جهنم کې دي یو سړی دی خاوند د ایمان دی خو ګناهګاره دی هغې د خپلې ګناه په تقاضا باندې په جهنم کې زندگی تیروي لیکن د جهنم کې د هغې ډېره اوږده زندگی تیره سوي ځکه د جهنم زندګۍ ډېرې اوږدې دي زه کله کله وایم مولانا زکریا رحمت الله علیه په فضل اعمال کې دا لیکلي دي چې یو سړی یو لمونځ قضا کي او د هغې لمانځه قضا هم برته راوګرځوي لیکن قضا یې قصدن کوي نو د هغې سزا 2 کروړه اتیا لکه کاله په جهنم کې ورباندې تېرېږي د یو لمانځه سزا په دې شکل لیکن چې کله دې سړي جهنم کې زندگی تیره کله نو د جهنمی زندگی په پای کې د الله تعالی حضور کې فریاد پیش کی یا الله زما بدن ټول وسوځل سو یا الله زما اډوکې ټول په سکرو باندې بدل سو یا الله زما زندگی په جهنم کې ډېره ترخه ده او ډېره ستړې ده نو زما سره احسان وکړه الله تعالی ورته یې بنده څه احسان در سره وکړه ورته صرف دومره احسان را سره وکړه یو ځل مې د جهنم د کندې څخه د جهنم پاڼ ته ورپورته کړه چې یو ساعت کې زما بدن د جهنم د سکروټو د لمبو څخه محفوظ شي دا ستا زما سره احسان دی او دا ستا زما سره کرم دی او دا ستا پر ما باندې لویه مهرباني دی یا الله یو ځل دا را سره وکړه الله تعالی ورته یې بنده دا به در سره وکړم لیکن داسې نه چې ته بیا وعده خلافي وکړې او زما څه بله غوښتنه وکړې او د دې څه وروسته بیا بله غوښتنه کوې نو که چیرې د غوښتنو بیا ته تمنا نه کوې او زما څه نورې غوښتنې نه کوې دغه یوه تمنا دې پوره کومه نو چې کله دی وعده وکړي چې الله بله غوښتنه نه کوم نو الله تعالی د ملایکو په ذریعه باندې د جهنم سره راپورته کړي د هغې بدن د سکرو او د تورې کولې په شکل باندې سوی نو الله تعالی ملایکو ته یو ځلې د جهنم پر دې پاڼو باندې کښېنوي چې کله د جهنم پر پاڼو باندې یو څرکی ناست دی دې وخت کې د هغې هغه هوش د هغې هغه حواس د هغې هغه مازغه لړ ساقې خپل ځای له راسي او شاوخوا وګوري او په دې نظام او په دې ترتیب یې سر خلاص د هغې څه وروسته چې لړ ساقې په آرام کې سو بیا فریاد شروع کړي الله زما سره یو بل احسان وکړه الله تعالی ورته وایي څه احسان وکړم یا الله د جهنم پر دې کنده باندې پر ما اوس هم د جهنم توش مشتلی او یا الله زه د جهنم د ګرمۍ څخه په امن نه یم او ما ته د جهنم توش ډېر تکلیف را سره راکوي نو ما سره لږ احسان وکړه داسې لږ مې د جهنم څخه لرې کړه الله تعالی ورته یې وعده خلاف بنده اول ځل دې زما سره دا وعده وکړه چې زه بله غوښتنه نه کوم لیکن بیا دې وعده خلافي وکړله د هغې څه وروسته اوس بله غوښتنه کوې نو هغه بنده به ډېرې چیغې کې ژړا وکړي یا الله زما سره یو څه احسان وکړه ما لږ د جهنم څخه لرې کړه چې د جهنم د توش او د ګرمۍ د اثره څخه لږ محفوظ شم الله تعالی ورته وایي بیا خو به بله غوښتنه نه کوې د وعدې مخالفت خو به نه کوې دی به ورته وایي چې د وعدې مخالفت نور نه کوم بس الله د یو احسان را سره وکړه الله تعالی به ملایکو ته وایي چې د دې دوزخ د جهنم د دې ژۍ څخه د دې پاڼه څخه لږ راوس کوئ چې کله لږ راوس کېږي ناست دی پر داسې ځای باندې ناست دی چې د هغې ځای څخه د جنت دروازه درته ښکاره کېږي د جنت انوارات ځله پورته کېږي او د جنت خوشبویانې ولاړېږي نو دی به په ډېر افسوس او په ډېره ناامیدي کې
او په ډېره پښیماني کې پر دې خپله زندګي باندې دې د جنت نعمتو ته ګوري او په هغې کې به جنتیان خپله د عیش او د عشرت زندګي تېروي. نو د لږ زمانې څه وروسته به بیا فریاد شروع کړي، ورته یا الله ما سره یو احسان وکړه. الله تعالی به ورته څه احسان وکړه؟ ورته یا الله یو ځل د دې جنت یوه منظره چې زه صرف جنت په سترګو باندې ووینم چې دا څنګه ځای. الله تعالی ورته یې وعده خلاف بنده، ما نه درته ویل چې ته بیا وعده خلافي کوې، او زما سره دې وعده کړې وه چې زه به نوره غوښتنه نه کوم، لیکن غوښتنه پر غوښتنه غوښتنه پر غوښتنه هر ځل د وعدې مخالفت کوې. نو دی بیا د الله تعالی سره وعده وکړي الله بل ځل مخالفت نه کوم، بس یو ځل مې د دې جهنم څخه لږ لرې کا او یو ځل د جنت منظره را باندې وکړه چې بس د جنت خوشبویي مې یو غږ در سږمو را ورسېږي او د جنت انوار مې در دې سترګو را ورسېږي او د جنتیانو یو ځل زندګي وګورم، دوباره مې بیرته جهنم ته ورسم. الله تعالی به بیا ورته وایي بله غوښتنه خو به بیا نه وي، ورته وایي نه بله غوښتنه به نه وي. الله تعالی ملایکو ته یو ځل د جنت پر سر باندې د جنت پر دې دروازه ورښکاره کوي چې دی د جنت نعمتونه چې کله دی د جنت دروازې ته راسي او د جنت دروازې ته یې ورښکاره کړي نو د ده داسې چیغې او د ده داسې ژړا شروع سي، هغه چیغه او ژړا ختمیږي. ورته یا الله یو ځل مې دې جنت ته ورننه باسه او خپل فریاد او ژړا او خپله فریاد او ژړا الله تعالی به د هغې وعدې مخالفت دله په یاد ورولي چې بنده تا خو زما سره مخالفت د وعدې بیا وکړئ، لیکن دی به د خپل فریاد او د ژړا څخه بغیر نور هیڅ. اخر به دې بنده باندې د الله تعالی رحم راسي، الله تعالی ورته یې بنده بس جنت درکوم، لیکن څومره جنت درکوم؟ په ټولو جنتو کې ادنا جنتي به ته چې په دې ټوله جنت کې به ستا څخه کښتې درجې والا جنتي بل څوک نه وي. هغه چې کله دی پر دې باندې خبره وکړي نو الله تعالی به ورته ورسه چې د مځکې څومره کره ده او د مځکې پر کره چې څومره سلطنت دی او د مځکې په کره باندې چې څومره حکومت دی او د مځکې په دې کره کې چې څومره راحت دی او څومره لذت او عیش او راحتونه دي، بس د دې مقدار جنت ستا دی، د مځکې د کرې مقدار جنت ستا دی په دې جنتو کې. لیکن د دې سره سره د ټولو جنتیانو ادنا جنتي ته زما په جنت کې درته کمزوره جنتي بل څوک نشته. دی چې کله دا واوري چې د مځکې د کرې جنت دی نو دی به دستي ډېر په حیرت او تعجب کې او زړه ته به نه لویږي. رب ورته وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین، یا الله ته زما سره مذاق او مسخرې کوي او ته زموږ رب یې، او رب خو د بندگانو سره مذاق او مسخرې نه کوي، یا الله ته زموږ سره څنګه مذاق او مسخرې کوي؟ الله تعالی ورته یې بنده مذاق او مسخرې نه دي، زما عالم دی، زما جنت دی، دی کې د غومره وسعت دی، دی کې د غومره پراخي ده، ورسه جنت ته ورسه او په جنت کې د یوې مځکې د کرې مقدار ستا جنت دی او په دې کې خپله زندګي تېروه او په ټولو جنتیانو کې د ټولو څه ادنا ترین جنت ته بلل کېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام چې به کله دا حدیث د دې بنده وعده خلافي او چې بنده به په ډېر تعجب کې الله تعالی ته ویل یا الله ته زما سره مسخرې کوې، د پیغمبر علیه صلات وسلام چې به کله دا حدیث مبارک وایي د ده په دې خوله کې به د تبسم او د خندا اثار ښکاره وو. او د هغې څه وروسته صحابه کرامو چې به هر استاذ خپل شاګرد ته دا حدیث وایي نو د هغې په خوله کې به اثار د خندا ښکاره وو. او در نن عصره پورې چې کوم محدث خپلو شاګردانو ته دا حدیث پیښوي نو د هغې په خوله کې د خندا اثاري، نو ځکه زموږ د حدیثو په اصطلاح کې دې ته مسلسل بالضحک وایي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام څه ونیسي در دې اوسه امت ته پورې دا حدیث مکمل د ضحک او د خندا په شکل باندې راوچلي.